باټني څه ده؟ د څه د مطالعې سره تړاو لري؟ کومو بوټو مطالعه چې تاسو کوئ نو دا د حکمت په لیول کوئ په باټني کې یا د بوټو د ځانګړو خصوصیاتو په حواله ده؟ د عدنان د اعلی پورې دا سفر هم څنګه وشو؟ به حیثیت ګولډ میډلیسټ ان باټني ستاسو کوم بوټی ډېر زیات خوښیږي ولې؟ تاسو څه وایئ چې څنګه لوستل پکار دي؟ شروع کوم په نامه دغه خدای چې د عظمت په دلایلو کې د انسان د تخلیق په اړه د هو الذي يصوركم في الارحام من نطفة فاذا هو خصيم مبين او خلق من ماء دافق درانه دلایل شامل دي. جوړ په خیر د یون ټي وي ټولو قدرمندو لیدونکو کتونکو اوریدونکو ستاسو پوښتنو اور جانثار اخونخیل تاسو دا وخت ګورئ په یون ټي وي باندې علمي نړۍ خپرونه. په علمي نړۍ کې نن زما سره د سمرباغ ډیګري کالج کنټریکټ لیکچرر ورسره ګولډ میډلیسټ په باټني ډپارټمنټ کې ګران رور عابد موجود دی. نو راځو ګران رور عابد ته. عابد جوړ په خیر د یون ټي وي په شیشه درته هرکلی وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه جنثار صاحب ستاسو د ټیم موږ هم خپل قیمتي وخت راکړو موږ هم خپل سټوډیو ته راوبللو. ډېره مننه. د ټولو ناول خو تاسو ته ډېر مبارک چې په باټني ډپارټمنټ کې تاسو ګولډ میډل واغستو. د هغې نه پس دا راته ووایئ چې باټني څه ده؟ د څه د مطالعې سره تړاو لري؟ اول خو د مبارکۍ ډېره مننه شکریه. دویم باټني چې کومه ده نو دا ښکلا هم ده او باټني چې کومه ده نو دا د الله تعالی قدرت هم دی. مطلب باټني چې کومه ده نو د نباتاتو علم دی په کوم کې چې مونږ زرغون شوي کوم شینکي چې کوم دي د هغې مطالعه پکې کوو. چې د کومو بوټو مطالعه چې تاسو کوئ نو دا د حکمت په لیول کوئ په باټني کې یا د بوټو د ځانګړو خصوصیاتو په حواله ده؟ د بوټي د زرغونېدو نه د هغې د ختمېدو پورې په دې کې حکمت لکه مونږ چې بابت ورته وایو د هغې مطالعه هم پکې کېږي تر دې پورې چې دی په ماحول کې د یو ژوندي یا د یو مړ شي څخه کوم تعلق راځي د هغې مطالعه هم پکې موږ کوو. مطلب دا داسې یو اسپیکټ نشته د بوټي د یو شینکي چې هغه پکې موږ مطالعه کوو نه. مطلب هر پیډ چې کوم دی نو هغه دې کې کور کېږي تر دې پورې د بوټي چې کوم مرض دی ډیزیز دی هغه هم پکې کور کېږي. څو قسمه دي د کوم بوټي دا پکې هم وي؟ هر شي خپل یو ګروپینګ خپل کلاسیفیکیشن نو په دې پیډ کې د سمپلس نه والا د کمپلیکس پورې چې څومره بوټي الله تعالی پیدا کړي دي په هر لحاظ پکې د هغې ګروپینګ کېږي او د هغې پکې مطالعه کېږي په هر لحاظ باندې د هغې د استعمال د هغې د شکل و صورت. به حیثیت ګولډ میډلیسټ ان باټني ستاسو کوم بوټی ډېر زیات خوښیږي ولې؟ الله تعالی داسې مخلوق نه دی پیدا کړی چې هغه د انسان دپاره دی نه یا د انسان پیدا پکې نه وي. ټول بوټي چې کوم دي نو په دغه تخلیق کې زړه راښکونکي دي. تعلیمي ژوند کې خصوصا انسان د ډېرو ځانګړو ستونزو مسلو سره مخ کېږي. تاسو ته په خپل تعلیمي ژوند کې تر اوسه پورې څه مسله یا داسې یو مرحله چې هغې کې تاسو زړه مات شوی داسې څه شته؟ بس سمرباغ سکول ته تلم ورکوټ یم بل دا ټایم هم هلته زمونږ سیوا و نو دا خبره زما دپاره لږه ګرانه دا وه چې 2 کاله سمرباغ ته تله دغې به زه خفه کولم خو حوصله راله ماته کلي نه ده دغه حد ته پکې نه یو رسېدلي. د عدنان د اعلی پورې دا سفر هم څنګه وشو؟ دغه یو سفر بس د ماشومتوب نه سټارټ شي بیا پکې سړی فزیکلی او منټلی دواړه میچور شي. همیشه ما خپل کیریر چې کوم دی ایجوکیشن والا دا ما انجوای کړی دی. ما په ځان باندې بوج نه دی ګڼلی جرانو سپورټ او د پیرنټس نور چې کوم ملګري دي. څوک چې کامیابي د ده په شا باندې یو راز وي د کامیابۍ نو ستا د کامیابېدو راز چې کوم دی هغه څه دی؟ هر چا دپاره خپل یو پوینټ وي د هغې نه هغه موټیویټ کېږي. که په دغه حواله درته زه ووایم زما دپاره موټیویشنل پوینټ چې کوم نو دا د یو کلاس پوزیشن په یو کلاس کې پوزیشن اخیستل. زیات هلکان دا وایي چې موږ سټډي نشو کولی مطالعه نشو کولی د دې څه وجه وي؟ دې خو ډېر وجوهات دي سټډي نشو کولی. دا خبره صرف دغه چا لپاره ده چې څوک الله تعالی معذوره پیدا کړی کمې پیدا کړی نو د هغې سره الله تعالی هم حساب نه کوي. کوم سړی چې دا خبره کوي دا خبره اول به حیثیت یو سټوډنټ په کار هم نه وي چې مطلب سټډي نشم کولی و سټډي نشي کولی د هغې دپاره خو یو د سټوډنټ اهم شیز په سټډي په ټایم کې د هغې فوکس دی د هغې کنسنټریشن دی په یو شیز باندې توجه ده. دویم چې کله موږ سټډي کوو د هغه زموږ د هغې سټډي د هغه ټاپک سره یا د دغه کتاب سره یا محبت یې مینه زموږ پکې یو مقصد وي هغه هم بیا ډېره په اسانه باندې کېږي په مینه باندې کېږي. دریم نمبر زموږ ذهني کیفیت دی هغه دا چې کله موږ سټډي کوو زموږ ذهن کې داسې ګن پروت دی هغه دغه ځان ته نه پرېږدي نو هغه ګن صفایي دپاره سټوډنټ به په خپل ځان محنت کوي هغه ایرلیونټ شیزونه چې کوم دی هغه ځان نه وباسي خپل دماغ وله به په دغه حوالې سره ځای ورکوي. بل خبره دا چې کله د انسان مقصد معلومي
منزل معلومي د هغې دپاره بیا محنت کول سټډي کول هغه هم ډېر په اسانه باندې کېږي. یو سړی د لرننګ دپاره سټډي کوي او په هر انګل باندې سټډي کوي، توجه یې برابري، ماحول ورته سټي، نو زه هم دا بانه به بیا د سټوډنټ نه چې زه سټډي نشم کولی. تاسو څه وایئ چې څنګه لوستل پکار دي؟ که څوک مطالعه کوي نو په کومه طریقه وکړي او ستاسو خپله طریقه څه ده؟ اول خو چې کله یو سټوډنټ سټډي کوي نو که دا د لو لیول سټوډنټ مطلب د لو کلاسز هغې ښه طریقه ده چې دا سټوډنټ کله سټډي کوي د دې خپل کتاب کولاو کوي او په هغه کتاب باندې د دې اوورویو ده جنرل چې ته په یو ټاپک باندې جنرل نظر واچې هغې کوم ډیفیکلټ ورډز دي دغه چې هایلایټ شي دغه الفاظ، بیا د هغې دپاره د ډکشنري استعمال دی یا د ټیچر نه د هغې په باره کې هیلپ اخیستل دي، واپس په دغه ټاپک باندې په داسې طریقه باندې نظر اچول، په داسې طریقه باندې ریډ کول چې د هغې مینینګ او کوم مفهوم چې دی چې هغه د انسان یا د سټوډنټ ذهن ته راشي. او په دریم نمبر کې بیا د هغې لیکل دي، هغې نوټس تیارول دي په خپلو الفاظو کې، بیا د هغې بار بار ریویژن دی. نو په دغه طریقه باندې یو شیز چې کوم دی یو ټاپک هغه میمورایز کېږي. زما چې خپله ذاتي طریقه ده نو هغه لږه مختلف ده. زه یو ځل ریډ کوم بک، خو د هغې دپاره مین وجه دا چې زما بیسک لږ مضبوط دی، لکه ما ته پکې څه مسله نه راځي نو ما ته پکې دغه ایکسټرا سټرګل کول نه وي. څوک ولې ناکام کیږي؟ په دې اړه تاسو څه وایئ؟ ستاسو خپل نظر څه دی؟ هغه یو دا دی چې دا سټوډنټ چې کوم دی نو دا میس ګایډ شي. میس ګایډ مطلب دا د کور نه ته لارې ښودلی شوي، ته به ډاکټر جوړېږي یا به ته انجینیر جوړېږي. حالانکې په کور کې چې کوم مشران دي هله پکار دي دا سټوډنټ چې کوم دی کوم لور د زوی دی هغه جج کړي ایا دا ډاکټر جوړېدی شي یا انجینیر جوړېدی شي که نه. موږ ته صرف جنرال دغه دوه شیزونه په نظر راځي، ډاکټر او انجینیر. مطلب دا سټوډنټ موږ د هغې په ایبیلیټي باندې نه جج کوو، صرف دا وایو ته به دا کار کوي. هغه د هغې دپاره کوشش کوي، د هغې د وجې نه هغه هټ کېږي او سله بیلي. دویمه چې کومه ده د تعلیم نه تله د دې لارې نه غوښتل نو د هغه کورني مسایل دي، مطلب په کې اولې دی غربت، فاینانشل کرایسس دي، مسلې دي، یا دوبۍ ته ځي، سعودي عرب ته ځي، یا بل یو مزدورۍ یو کار پسې نښتی. دریم چې کوم دی نو هغه کې زموږ د ماحول ډېر غټ لاس دی. موږ سټوډنټ له ماحول داسې ورکوو چې ملګرو سره وګرځي یا داسې کارونو کې ځان انوالو کړي، داسې اکټیویټیز کې چې هغه دغه ټایم تباه کوي. ماشاءالله په بی ایس کې د ملاکنډ یونیورسټۍ نه تاسو په خپل ډپارټمنټ یعنی باټني کې ګولډ میډل واغوستو، نو د دې نه مخکې هم چېرته اعزازات اخیستي په تعلیمي کیریر کې که نه؟ شکر الحمدلله په تعلیمي سلسله کې یا تعلیمي کیریر چې زما دی په هغه کې زما داسې اعزاز مس شوی نه دی. مطلب فسټ ټو تھرډ پوزیشن به ماته میلاوېده په هر کلاس کې، ځینې کلاس کې فسټ، ځینې کې سیکنډ. کم هلکان که غواړي ستا په لار راشي نو ته که هغو ته خپله لار ښیې نو څنګه به ورته ښیې چې په کومه لار راشي نو ستا ځای ته به راورسي؟ چې زه ځان ته وګورم ما کې کومې کمزوریانې دي، نور سټوډنټ ته وګورم هغوی ډېر ښه دي زما نه، چې یو کار زه کولی شم دا د دې خبرې ګواهي ورکوي چې هغه هر سټوډنټ کولی شي. دا د سټارټ نه غواړي موټیویشن په دې لحاظ زه درته خپله خبره وکړم. زما خپل ذاتي دا اصول دي چې کله یو فیلډ ته یو انسان ورځي نو دا د دوه قسم خلکو باندې نظر ساتي. یو په دغه فیلډ کې د ټول نه کامیاب خلک، یو په دغه فیلډ کې د ټول نه ناکام خلک. د کامیابو خلکو د کامیابۍ راز څه دی، د ناکامو خلکو د ناکامۍ راز څه دی. د دواړو نه لرنینګ کېږي، کامیابي کې به څنګه، ناکام کېږي به څنګه. محنت غواړي. دا بی اے سسټم دی، دا انسان نه ستړی کوي، نه څوک داسې هټ کوي چې هغه سبق پرېږدي. که چېرته هغه دا مقصدي د یو سټوډنټ چې ما ته ګولډ میډل میلاو شي یا د دې نه هټ کر نور هم ډېر اعزازات دي سټوډنټ دپاره. خپل د ګولډ میډل کریډټ چاته ورکړې؟ چا زما سرپرستي کړې ده زموږ ایچ.او.ډي صاحب راحت الله صاحب، هغه پکې بیا دا ډېر مستحق دی. کریډټ ټول کالج ته زه ورکوم. تاسو څه وایئ چې د استاد احترام څومره پکار دی او ولې پکار دی؟ د استاد د احترام دپاره خو به زه وایم په لینګویج کې څه الفاظ نه وي، داسې الفاظ ماله نه راځي، نه داسې څه تله شته چې هغه پې موږ وتلو. ځکه استاد چې کوم دی نو دا معاشره بلډ اپ کوي. نو چې معاشره بلډ اپ کوي ظاهري خبره ده، د هغې مقام به څونه دغه خلکو. عابد وخت را سره تقریبا ختمېدونکی دی، لږې لمحې پاتې دي. په لنډو الفاظو کې خپلو راتلونکو طالب علمانو ته څه پیغام لرئ؟ علم او تعلیم چې کومه دا رڼا ده، چې کله رڼا نه انسان وړونی، اگر چې د انسان ظاهري سترګې ټکي او چې رڼا نه هلته تیارې او سنینې. دغه زما یو سمپل ریکویسټ سټوډنټانو ته چې خپل ټایم دې پالتو نه خرابوي او علم رڼا ده، په دغه رڼا پسې کوشش وکړي هر سټوډنټ. عابد زموږ د یون ټي وي په کتونکو کې به ډېر طالب علمان هم وي چې هغو به ستاسو نه ډېر څه زده کړي وي. زما پوره امید دی په دې خپرونه کې
د دې سره زموږ په کتونکو کې هغه خلک هم شته چې د هغو نه د څه وجوهاتو له امله تعلیمونه پاتې شوي دي، هغو ته څه پیغام لرئ؟ الله تعالی د انسان په زندګۍ باندې داسې پابندي او داسې قید نه دی لګولی چې د دې ټایم پورې به ته علم کې او تعلیم به کې د هغې نه بعد ستا صلاحیت ختمیږي. دا بانه د یو چا قابل قبول نه ده چې زما نه ټایم تللی دی. ټایم ځي نه، چې څو پر انسان ژوندی دغه څه ټایم وي. نو دغه خلکو ته زما سمپل دا ریکویسټ دی چې تاسو د زندګۍ په هر ټایم کې تاسو خپل تعلیم چې کوم دی هغه جاري ساتلی شئ، او د دې لپاره ډېر مثالونه موجود دي په زندګۍ کې. ډېره مننه عابد ورور. کتونکو زه لږه د عابد دا خبره په مخ کې بوځم چې کوم خلک د تعلیم نه پاتې شوي دي زموږ په ویورز کې، که ستاسو نه تعلیم پاتې شو نو تاسو د کتاب وس لرئ، که نه لرئ نو انټرنیټ وس لرئ، پی ډي اف کې ځان ته بکس ډاونلوډ کوئ ګورئ، د بازار کې ځان ته کتابونه اخلئ ګورئ. په دې سره کیدی شي چې تاسو د یو اعلی ډیګري یافته نه ښه تعلیمي یافته وګرځئ. د هغې سره عابد ورور راته په غوږ کې یو خبره بدرګه کړه چې په یوټیوب کې لیکچرز هم تاسو کتی شي. نو که تاسو چېرته د تعلیمي لیول نه د څه وجوهاتو له امله پاتې شوي یې نو چې هېڅکله ځان بې تعلیمه ونه ګڼئ، ځان لا علمه ونه ګڼئ. اوس هم تاسو سره وخت شته چې تر څو انسان ژوندی دا طالب علم سټوډنټ دی زده کړه کوي. نو چې څنګه د معاشرې نه زده کړه کوئ دغه شان د یو کتاب نه هم زده کړه شئ کولی. په دې سره زموږ نننۍ خپرونه یعنې علمي نړۍ پای ته رسي. زه جانثار اخونخیل د خپل کیمرامین شمس مسخیل سره ستاسو نه غواړم اجازت.